دا یو رور ته پوښ کړی دی چې موږ په دې کار باندې مشوره وکړه چې موږ به د جمعرات په ورځ راجمع کېږو سورت یاسین به وایو په جومات کې ټول د فلسطین دپاره او د بورما او د کشمیر او د دې کمزور خلکو دپاره دا کار صحیح دی او که نه الجواب دا کار بدعت په شریعت کې دا نشتی چې ته سورت یاسین ووایې او دا دې لپاره چې غریبانانو مرسته وشي یو منګړت روایت ته یاسین لما قرئت له یاسین د څه دپاره چې وایي هغه الله اسانوي او دا د دې نه سره شته او نه خپې شته دې خبرې او دې باندې زموږ د خلک عادت دی ختم وله وکړئ وایي چې څه خبرې ختم وله وکړي قرضې دي په چا باندې ختم وله وکړي یو سړی بیمار دی مور وله ختم وکړي سورت یاسین واړه مراجمه کړي او ښځې مراجمه کړي نو دا کار به سند دی په دې باندې څه دلیل نشته